دوستانو نن د یوې ډېرې افسوسناکې واقعې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دغه واقعه یوه ډېره دردونکې واقعه ده چې په لاهور کې رامخته شوې ده. دوستانو خاوند خپله ښځه چې د 4 میاشتو حامله وه سوځولې ده، یعنې یو نه 2 قتلونه یې کړي دي. دغه واقعه څنګه وشوه دغه ټول تفصیل در سره په ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شي. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در رسي. سلامونه دوستانو. یو ظالم خاوند چې خپله ښځه یې ژوندۍ سوځولې ده او ښځه یې د 4 میاشتو حامله هم وه. دوستانو نن سبا که وګورئ نو د ظلم د پاسه ظلم روان دی او له داسې خلکو په باره کې حکومت لا هم اوده پروت دی. نو دوستانو دغه ظلم څنګه وشو او څو داسې کار شوی و چې ښځه یې وسوځوله. د جینۍ مور داسې بیان ورکړی دی چې خاوند به پرې ظلم کولو او هر وخت به یې ترې پیسې غوښتلې، یعنې په یوه طریقه به یې بلیک میل کوله. نو د دې واقعې نه مخکې زما لور ماته فون وکړو او راته یې وویل چې خاوند مې کور رانه خرڅوي، چې په دغه ورځو کې یو پراپرټۍ والا راغلی و چې زما د لور نه یې تپوس وکړو چې ته دا کور خرڅوي. نو ما ورته وویل چې نه. نو هغه ماته وویل چې ستا د نوم جعلي کاغذات جوړیږي. د شپې چې زما لور خاوند ته وویل نو بیا هغه سره څه بله لاره نه وه او 2 ورځې بعد یې ډېره په بېدردۍ سره قتل کړه، چې بیا یې وسوځوله چې د حادثې یو شکل یې ورکړی و. کله چې ملزم پولیس ونیولو نو اول یې د کور په باره کې تی معلومات کړی دی چې هغه زما د لور په نوم و. نو دغه ظالم ترې د مرګ نه پس ګوتې لګولې وې. نو دغه بیان یې پولیسو ته ورکړی و چې دې په رضا دا کور زما په نوم کړی دی. کله چې زما لور په پانسي باندې قتل کړه بیا یې ورته په کمره کې اور ولګولو چې موږ ته صرف هډوکي میلاو شوي دي. دوستانو دا یو ډیر ظلم شوی دی او د حکومت نه مطالبه کوي چې موږ ته د انصاف میلاو شي او مجرم له دې پانسي ورکړي شي او داسې سزا ورکړي شي چې آینده دپاره څوک داسې ظلم ونه کړي. دوستانو دا یو تازه خبر چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوي وي لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.